د طالبانو پاسپورټ ادارې عمومي رئیس په کندهار کې د ملا هبت الله په امر ونیول شو. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. کندهار. په کندهار کې سیمایي سرچینې په دغه ولایت کې د طالبانو د پاسپورټ ادارې د عمومي رئیس مولوي عبدالکریم حسیب د نیول کېدو خبر ورکوي. سرچینې اشتې صبح ورځپاڼې ته منلي چې مولوي عبدالکریم جمعه د غبرګولي پر 4مه د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده لخوا له کابله کندهار ته بلل شوی او بیا نیول شوی دی. د سرچینې په خبره د طالبانو د پاسپورټ ریاست عمومي رئیس له اختر مخکې هم د ملا هبت الله لخوا کندهار ولایت ته بلل شوی و، خو هغه مهال یې د رخصتۍ په عذر دغه ولایت ته له تګ ډډه کړې وه. بل خوا د کورني او مالداري ریاست وایي هرات په لبنیاتي تولیداتو کې ځان بساینې ته رسېدلی دی. د طالبانو تر کنټرول باختر خبري اژانس وایي هرات د لبنیاتي تولیداتو له اړخه ځان بساینې کچې ته رسېدلی دی. د هرات د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي یاد ولایت د شیدو تولیدولو مرکزونو لرلو له امله اوس مهال په لبنیاتي تولیداتو کې ځان بساینې ته رسېدلی او د هرات ولایت ټول اړتیا وړ لبنیات توکي له همدې مرکزونو پوره کېږي. د شیدو ټولولو دغه مرکزونه په انجیل، گذرات، غوریان او کرج ولسوالیو کې موجود دي. دوستانو دا و د نن ورځې چمتو کلي خبرونه. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې